وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم عبد وأعظم رسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين معزز و سامعین ما استاسو وړاندې د الله رب العزت د مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید برهان رشید نا د یو آیت کریمه مبارکه حصہ مبارکه الوسطا رب العالمین د مالا په دغه آیت مبارک باندې د حق وینا کولو او په هغه باندې مونږ ټول اوریدونکو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي دغه کوم آیت کریمه مبارکه چې ما ولوست رب العالمین جل جلاله په خپل عظیم کتاب کې قرآن مجید کې 32 کرته ذکر کړي رب فرمای منځ قائم کړئ او زکات ادا کړئ دا دغه آیت کریمه مبارکه نظمن ترجمه ده الله پاک فرمای منځ قائم کړئ منځ واحد په عبادتونو کې یو داسې عبادت تا چې دې ته ډېر اهمیت او فضیلت حاصل نور عبادت لکه روزه شو حج شو زکات شو روزي کې انسان بیمار شي نو ځا روزه اخري پس د رمضان نه د هغه قضایی راوړي حج دا پدې کال نشي ادا کولې بیمار د پر روان کال باندې چې الله صحت ورکینو ادا بي لیکن منځ یو داسې عبادت ته چې دا په یو حال کې انسان نشي پرې خودل نه په بیماری کې او نه په سفر کې په سفر کې به هم کوي او په بیماری په حالت کې به هم کوي که په ولاړې نشي کولای نو پناست به کوي که پناسته باندې رکوع او سجده نشي کولای نو اشاره به کوي او که کیناستیم نشي نو بیا به پملاستی باندې کوي خو لیکن د منځ پر خودل هغه نشته نو الله پاک فرمای چې منځ قائم کړي دا حکم دی الله جل جلاله دی طرفا دی ادا دا
چې تاسو مونږ په خپل مقرر وخت باندې ادا کوئ. حکم دی ادا ده. خدا قانون د اصول فقه چې کوم حکم د اداوی هغه پار د قضا وی، لکه خاص کر نور الانوار، بحر الرائق، رد المختار، طحاوی شریف دې کې دا قاعده ذکر کړی ده. هغه وای چې قضا واجب ده په هغه دلیل سره په کوم سره چې ادا واجب ده، چې رب فرمای اقیم الصلاة منځ قائم کړي. نو په کوم شي چې الله تعالی حکم د ادا د پاره کړی ده هغه نه قضا هم ثابتېږي، چې رب فرمای منځ قائم کړي، دا د قضا د پاره حکم ده. دا زمونږ فقهاو لیکلي دي، د مذهب فقهاو، او چې کوم کتابونه مې یاد کړل دا مسلم او مستند کتابونه دي، منل شوي کتابونه دي. شامی باندې مشهور دا رد المختار مستند فتاوا ده. د دین علاوه مولوی یعقوب او خصامی هغه هم لیکي چې بشک زمونږ پنځ باندې هغه نس هغه د قران آیات چې هغه سره واجبېږي ادا، چې هغه قول د باری تعالی دا رب فرمای اقیم الصلاة منځ قائم کړي. نو په دې حکم سره په دې حکم د الله تعالی سره ادا ثابت شو. خو بیا د دین رستو وای بغینه یجب القضاء، هم دارنګ بغینه په دې نصر واجب دا قضا هم. او به وای لا حاجت الی نص جدید، بل نستا د قران مجید آیات ته ضرورت نشتا چې په کوم باندې ادا ثابت ده هم په هغه باندې قضا ثابت ده. نو دا د قضا او د ادا هغه به دلیل چې رب فرمای اقیم الصلاة منځ قائم کړي. دا رمضان المبارک اخیری جمعه ده، جمعۃ الوداع وتویل کیږي. په دې باندې عموما هغه خلق چې هغه اهل سنت و جماعت او دغه عقیده سره تعلق لرونکي دي په دې جمعې مبارک باندې قضا عمري ادا کوي. او دا قضا عمري دا څه د خېټه نه ادا کوي چې د خېټه نه دلایل راوړي او هغه تاسو په مخ کې بیان کی او هغه تاسو ته وی چې قضا عمري وکړي، بلکې دغه آیت مبارک پرانا کې قضا عمري ادا کیږي، یو مستحب عمل ده. او به د قضا درې اقسام دي، درې قسمونه لري. یو ته قضا یقیني وای، بل ته قضا ظنی وای، او بل ته قضا وهمی وای. قضا یقینی هغه وی چې تا ته یقین وي، خبر ته معلومه وي چې دا مون زمانہ قضا شوه ده، دې ته قضا یقینی ویلې شي. او بل ته قضا ظنی ویلې شي، هغه قضا چې تا ګمان وي چې را کې دې شي دغه مون زمانہ قضا شوه. او بل قضا وهمی ده، یو انسان مونږ کړي وی لیکن خو هغه ته بیماری غونته لګیدلی وهمی، یاره دا مونږ ما نه ده کړي. نو که قضا یقینی ده او که قضا ظنی ده او که قضا وهمی ده، دا درې واړه اقسام د دې قضا دا ثابت دي په دې آیت مبارک باندې چې په کوم کې د ادا د پاره حکم الله تعالی کړی دا چې هغه الله فرمای اقیم الصلاة تاسو منځ قائم کړئ. په دې کې دا درې واړه اقسام د قضا اپ کې پراتی دي، هغه ته ثابتي. او دا کوم کتابونه مې چې یاد کړل دا مسلم دی اصول فقه کتابونه دي. دا هر مکتب فکر والے په درس نظامی کې پڑھاوي، لکه مکتب فکر نه مراد دیوبند شو، اشاعت شو، مونږ تاسو ته پنځپیران وایو، او بریلوی علما شو. دا ټول هر مکتب فکر والا په خپل درس نظامی کې دا کتابونه پڑھاوي. مسلم او مستند کتابونه دي، منل شوي کتابونه. الا ماشاء الله هغه خلق چې هغه فقه نه مانی وای چې رجی مونږه فقه نه مانو، لکه وابیان وته مونږه تاسو وایو، هغه دا کتابونه نه هغه یم یی زکه د اصول تفسیر نه بغیر ته تفسیر نشه بیانولې، د اصول حدیث نه بغیر ته حدیث او شرح نشه کولې. نو دې ته به مجبوریږي او دغه کتابونو پرانا کې به دغه قرآن مجید تفسیر بیانې د احادیث مبارکه او شرح بکې. نو دغه کتابونو پرانا کې قضا عمری چې ددا یو مستحب عمل لا. قضا عمری
فرض نه ده، واجب نه ده، سنت نه ده، یو مستحب عمل ده. دویم دلیل ور باندې دا چې قضا عمری دا یو منځ ده، سره د خپل شروطونه، سره د خپل ارکانونه، جزاک الله، سره د خپل واجباتونه، سره د خپل سننو او مستحباتونه، او سره د وخت د فضیلت د وجنه دا صلات کامله ده. نو چې صلات کامله شو نو د الله عبادت شو، او په عبادت باندې الله تعالی حکم کړی دا مامور به ده. رب فرمای یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اے خلق تاسو د خپل رب عبادت وکئ. نو دام عبادت تا او ټیم هم دا سه ټیم د چروا ټیم د جمعې د مانځنه پستا سو کراهت پکې نشته د چې سو کوای چې رجی په دې ټیم کې دامنس کول مکروه دي. په قران مجید کې څوک دا سه ټیم نشي خودلې د مانځه د پاره چې په دغه ټیم کې وکاو، په دغه ټیم کې مکاو. او البته چې احادیث مبارکه دي نو پاغه کې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د دغه درو ټیمونو نه منع فرمایلی د چې په دې کې تاسو منځ مکوي، هغه تاسو اوقات مکروه ویلی شي. لکه انسان د سبعی منځ کو نو د سبعی منځنه والا تر نور خطو پورې دغه مکروه وخت په دغه کې به منځ نه کې. دویم چې کله د انور په سر باندې ودرېږي د غرمې په وخت کې زاوال، په دغه ټیم کې منځ کول منع دي. او دریم کله چې انسان د مازیګر منځو کې نو تر ماخام تر نور پرې وتو پورې انسان منځ نشي کولای. دغه ټیم دا چې کوم د مکروه ټیم دی په دې کې منځ کول په اتفاق د فقها سره بد ګڼل شي دي، منع دي نه بیک. او دا خدا سے ټیم دا چې مکروه ټیم نه ده. نو دا سه څوک آیت پیدا کولې شي او نه حدیث پیدا کولې شي چې د دې مز نه پکې منع راغلی وي، څوک نشي پیدا کولې. او کوم خلک چې وایي چې دا بدعت او نشته او حرام ده نو د دلته نه منډه او نجات پورې دلاړ شه او دا کومې غیر چا پیر خواو شا ډېرې ډنډې چې د دې کې مو ګرځا، یو حدیث راوړه، یو دلیل راوړه. نه د قران مجید آیت پیدا کولې شي، نه احادیث پیدا کولې شي، نه قول د صحابي پیدا کولې شي، او نه قول د تابعی پیدا کولې شي. دا یو روا عمل دا، یو مستحب عمل دا. سنت واجب او فرض وته چانه دی ویلي فقهاو، مستحب ورته ویلي دي. ان شاء الله تعالی د کتابونو نامې به ان شاء الله د خپل فقه په اخیری کې الو. او چې څوک دیتا دغه وای بدعت وای، دا تعصب دا، عناد دا او جهل دا خو غروا ټیم دا چې زمونږه سنیان په دې کې دا منځ ادا کوي. په مکروه وخت کې هم صحابه کرامو د رسول الله مبارک څوک د مانځنه نه دی منع کړي. یو ځل حضور مبارک د سبي جمع وکا او د مانځنه پس یو صحابي مبارک پاسې دو او مانځه ته ودرېدو جمع پسې، او دغه وخت مکروه دی. کله چې منځ کو ګوره د مانځه په وخت کې رسول الله مبارک نه منع کوي او نو ته وایي چې دا منځ مکه ولا تاسو کې مکروه وخت دی. کله چې منځ کو حضور مبارک تپوس کوي په دې ټیم کې خدا مون مکروه دی، کوم منځ دی کو قربان مان د سبي سنت پاتیو هغه منځ می راو ګرځولو، قضا می راو ګرځولا، حضور مبارک په خاموش پات شو، هغه کې وتاونو. په مکروه وخت کې صحابي د سبعی مانځنه پس سنت ادا کوي چې تر نه قضا شوی دي، حضور مبارک ته نه منع کوي. دویم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک د حضور مبارک د تر زوی او زومی دا او لوی شان ول الله رب العزت ور کړي. حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دغه په حق لا فرمای انا مدینه العلم وعلی بابها. محبوب فرمای ویزه د علم خاریه او دغه خاری دروازه چې کومه ده حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک. په دې حدیث مبارک کې د حضرت علی رضی الله عنہ مبارک شان ته اشاره ده چې لوی شان ول الله ور کړي. سوره فاتحه یو مخته و آیات حضرت علی رضی الله عنہ مبارک وای وې کزلی کل او غواړم په سوره فاتحه باندې نو او یا او خان به دغه تفسیر نه ډک شي، او یا او خان یو اوخ چې کوم دغه لسمنه پیټه بار کوي، او یا او خان به دغه کاغذونو نه ډک شي او زما تفسیر به په سوره فاتحه باندې خلاص نشي. دون علم ولا رب العالمین ور کړي. دا علوم دي چې الله تعالی ور کړی وي او دا خود د شاګرد علم دی.
د حضور مبارک د شاګرد علم دی او بیا چې د دو استاد دی حضور مبارک د دواړو جهان سردار داغه به کوم علم وي داغه بیا ته په خپل سوچ کوه چې حضور مبارک له الله سونه علوم ورکړي او تراوله کې د کتاب کې دی لیکل دیوار کے پیچھے والته او حضور مبارک د الله رب العزت د ما کان او ما یکون علم ورکړي دی الغرض حضرت علی رضی الله عنه مبارک سلورم خلیفہ دا صحابی رسول دا د حضور مبارک د ترزوی دا او د لوی شان خاوند د لوی عالم دا د اختر په ورځ باندې عیدګاه تراغه کوم ځای کې چې د اختر منځ ادا کیږي او په عیدګاه کې د اختر د مانځنه وړاندې په اتفاق د فقهاو سره منځ کول دا مکروه دي بد ګڼل شي دي نه به کې چرال علی رضی الله عنه مبارک ګوري یو سو باندې چاند دی کلیوالا خو تابعین دي راغلی دي او په عیدګاه کې منځ کوي نفل کوي او حضرت علی رضی الله عنه مبارک موجود ده نو دغه خپل مرګري او بدغه تر نه تپوس کوي مقتدیان قربان تا ته خو پته د حضور مبارک صحابي په دې وخت کې همز کول مکروه دي دایته ولې نه منع کې حضرت علی رضی الله عنه مبارک وته په جواب کې او فرمایل چې رب العالمین په خپل کتاب عظیم الشان کې ارشاد فرمای ارایت الذی ینها عبدا اذا صلى آیت هغه کس لیدلې دی چې منغه کوي او بندل چې کله دې منځ کوي وې دې منځ کوي واسنه چې زه منغه کم او دغه آیات مصداق زه او نګرزم په دې باندې الله تعالی کم عذاب مقرر کړی دا اسنا عذاب مال راکی نو حضرت علی رضی الله عنه مبارک په دغه مکروه وخت کې دغه خلق د مانځنه منغه نه کړ بل دا چې امام مالک رحمت الله تعالی علیه دا تابعیو د مدینه منوره امام او مدرس په مدینه منوره کې به درس ورکولو عبدالرحمن صفوری شافعی رحمت الله علیه لیکي وې د مدینه منوره یو جمعه تراغه یو جمعه ته ور داخل شو او د مازیګر منځ شوه د مکروه وخت دغه وخت کې نفل کول مکروه دي نو جمعات ته چرادن نشنو دې ته تحیت المسجد ویلې شي چې صحیح ټیم وی مکروه وخت نو 2 رکعات نفل وکا او چې کله دې او 10 کو 4 دام دیو کو نو 2 رکعات نفل وکا تحیت الوضو او تحیت المسجد وته ویلې شي مونږه پښتو کې وتا د مسجد شکرانه او د 4 دام شکرانه ویلې شي 2 رکعات نفل دي او دغه دي مستحب عمل چې څوک کوي الله ته په ورنږدې کی امام مالک رحمت الله علیه جمعه تراغه کینست یو الک راغی وی قربان تاسو خو تحیت المسجد ادا نه کو عربو کې دا یو رواج دی ک بیٹه مټه ممرانه نوځي جمعه تکینی بنا اول به 2 رکعات نفل کوي په مکروه وخت کې هم او بیا بکینی نو د مبارک فورن پاسی د پدغه مکروه وخت کې او 2 رکعات نفل وکل او بیا کینست نو چا کوم مرګري وسره شاګردان هغه وتعرض کوي قربان تاسو خو مدرس یی لوی عالم دین یی د مدینه منوره امام او په دې مکروه وخت کې تاسو د منځ ولې وکړو امام مالک رحمت الله علیه وته په جواب کې فرمای چې رب کریم جل جلاله په خپل قران عظیم الشان کې ارشاد فرمای و اذا قیل لهم اركعوا لا يركعون چې کله دوی ته وویلې شي چې تاسو رکوع کوي د رکوع نه مراد منځ دی چې تاسو منځ کوي نو دوی منځ نه کوي وی اسنه دغه آیات مصداق هغه زو اون ګرځم نو زکه په دې مکروه وخت کې چې کم د 2 رکعات نفل وکړ چې د رب العالمین د عذاب نه یریب نو فقها علما تابعین صحابه کرام دای په دغه مکروه وخت کې چې کم دغه منځ ادا کول نو څوک نه دی منغه کړي او دغه منځ ادا کړي او مونږ چې دا منځ ادا کوو نو دا صحیح وختي په دې کې څه کراهت نشته ده بل ادا چې مونږ دا منځ کوو قضا عمري کوو نو دا یو حسن کار دی مستحب عمل وی او مستحب حسن وی فقها وت مستحب ویلی دی رب کریم جل جلاله فرمای من جاء بالحسنه فله 10 امثالها رب فرمای چا چراتګو کو پيوینه کای سرا یونی کایو کا رب العالمین باغله د غلس چند ثواب ورکی بل ځکه فرمای فله خیر منها دغینه بوله بهترینه بدل ورکی الله رب العزت به یو شسته بهتر وای دغه سوچ بیا څوک په خپل ذهن کې نشي کولای چې یو څوک نیکیو کی دا نیکی دا کنه پدې کې د الله سزا صفت ویل دا نیکی دا رکوع کول پکې نیکی دا
سجده کول نیکی ده، قیام کول نیکی ده، تسبیحات ویل پکې نیکی ده، نو دا ټول نیکی نه دي، نو دا یو حسن عمل ده. بل دا چې رب العالمین په بل ځای کې په قرآن مجید کې ارشاد فرمای اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، تاسو منځ قائم کئ په اطراف د ورځو کې، په اطراف د ورځې کې چې هغه سبا ده، هغه ماسپخین ده او هغه مازیګر ده، وزلفا من الليل او په ساعتونو د شپې کې چې هغه ماښام ده او هغه ماسخوتن ده. دا حکم الله رب العزت د ادا د پاره بیان کړی دا، خو قاعده مونږ اول کې بیان کا چې کوم حکم الله رب العزت د ادا د پاره کړی وي هغه د قضا د پاره هم وي، د قضا د پاره هم هغه حکم وي. بیا رب کریم متصل په دې پس فرمای ان الحسنات یذهبن السیئات، بشک نیکین چې دی دا گناهونه ختموي. نو په دې آیتونو مبارکو کې دوه خبریو خیر کثیر، ډیر خیر پکې پروت تاسو چې نیکی کوي دغه منځو کې حسن کار دا، نیک عمل لا څوک چې ډیر خیر پکې پروت او بل دا چې رب العالمین د هغه نیکی په برکت سره د هغه گناهونه هغه ختم کی. نو خلاصه دا چې دا یو عبادت ته او عبادت مؤمر به وي او د تسوک عبادت تسوک بدعت نشي ویلې، دا خبره یاد اوساتئ، دا عبادت ته او عبادت تسوک بدعت نشي ویلې، او په دې باندې الله رب العزت حکم فرمایلی دا هم په ادا باندې او هم په قضا باندې. نو قضا عمري دا یو حسن کار دا، یو مستحب عمل دا، د دې د پاره کیږي چې کوم منځونه مونږ او تاسو کړی دي په دې کال کې او په دې کې څه کمې بشیر راغلې وي، نو د هغه کمی بشي د پاره فقهای کرامو قضا عمري د ته مستحب عمل ویلي دي چې دا تاسو وکړئ. د دې د پاره نه کیږي چې یو انسان تمام کال دی منځونه نه کوي او په اخیری جمعې د رمضان مبارک تراشي او د دوی چې ز جمع سره قضا عمري کیږي او زه به وکم او زما ټول د کال ګناهونه به الله معاف کینه. دا خبره غلطه ده، دا عقیده چې څوک لري، دا نظریه چې څوک لري، دا جهل ده او دا سړی گمراه ده، د اسلام نه بهر ده، د اسلام د دایره نه وته. الحمدلله زمونږ دا عقیده نه ده، زمونږ هغه عقیده ده کومه چې فقهای کرامو په کتابونو کې ذکر کړی ده، لکه فتاوا شامی او فتاوا عالمگیری هغه لیکي وی چې کله دی په منځونو کې احتمال د نقصان زیات وي نو مستحب دی چې ته قضا عمري وکې. دا د مذهب مستند فتاوی دي، مسلم کتابونه دي، منل شوی کتابونه دي، هر څوک پڑھاوي. هغه وایي چې کله تا ته پته وي چې د ما په منځونو کې نقصان ډیر ده نو تعالی پکار دي چې ته قضا عمري وکې او مستحب عمل ده. نو زمونږ استاد منځونه خورونو ټول د نقصان نه ډک، څوک داسې گواهی نشي ورکولای چې الحمدلله زما منځ دا الله تعالی فوراً قبلې او بس د هر سنه پاک صفاوي او هیڅ کم او بشي پکې نشتا. نه انسان کمزور ده، د دنه خامخا کمې بشي په منځونو کې کیږي. نو فقهای کرامو قضا عمري ولا مستحب کړی دا چې پدې کې تاسو به قضا عمري وکړئ. دا رنګ زمونږ د مذهب امام ابو حنیفه نعمان بن ثابت رحمت الله تعالی علیه چې مشهور په امام اعظم رحمت الله علیه دا هغه د قضا عمري ادا کړی دا. امام اعظم رحمت الله علیه د تمام امت ماشاءالله سراج الامت تا د تمام امت دیوه دا، تابعی دا، په خیر القرون کې تیر شوی دا. محبوب فرمای خیر القرون کرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، و بهترین زمانہ دا زمانہ دا صحابه کرامو زمانہ دا او د دین ارستو هغه زمانہ بهترین دا چې هغه د تابعینو دا. نو امام صاحب تابعیو کنا هغه چې کوم دا دغه قضا عمري ادا کړی دا او دغه نه ثابت تا. بل دا چې فقهای کرامو په دې باندې ډیر تصریحات کړي، ډیر تصریحات په بیان کړي دي. فتاوا نور الهدى د مذهب یو مستمل کتاب دا، مستند کتاب دا غلی کی ویچا چې د رمضان المبارک په اخیری جمعې باندې د 5 منځونو قضا سره د وتر راو ګرځولا، وی رب العالمین بو ولد او یاو کالو ثواب ورکی. علماء کرام فرمای وی دا خبره ځکه کړي دا چې د انسان عمر چې کوم دا غیا شپې تکاولوي او یا کالوي، نو په دغه بنا باندې چې او انسان د کال په اخره کې یا د رمضان المبارک په اخیری جمعه باندې د 5 منځونو قضا را وګرځي
نو رب العالمین بوله دغه ټول منځونو کمې بشه هغه به د قضا عمرې په برکت سره رب العالمین هغه پوره کی. اورونو دا کوم کتابونه چې ما ذکر کړ نو دا ز بار بار هم چې دا مستند کتابونه دي، منلې شوی کتابونه دي، په دې کې څوک خبره نشي کوله او کله یو دلیل راوړی په یو خبره باندې او هغه دلیل کمزورې وي ضعیف وي نو د احناف هم دا اصول دي چې په فضایلو کې ضعیف حدیث چې کم دا ضعیف دلیل هغه قابل قبول ده، پغه باندې ته عمل کولای شي او هغه قبولول شي. دین علاوه د موږ د مذهب غنو کتابونو د فقهاو غنو کتابونو د قضا عمرې چل خود لري او داغه ته د مستحب نامه ورکړي د چې دا یو مستحب عمل ده کول پکار دي. لکه فتاوا قاضی خان صفحه نمبر 55 فتاوى خلاصة الفتاوى جلد 1 صفحه نمبر 152 بحر الرائق جلد 2 صفحه نمبر 80 فتاوى تاتارخانیہ جلد 1 صفحه نمبر 770 فتاوى عالمگیری جلد 1 صفحه نمبر 124 فتح المعین جلد 1 صفحه نمبر 262 فتاوى شامی جلد 2 صفحه نمبر 37 تحتاوی شریف صفحه نمبر 243 فتاوى نور الهدى صفحه نمبر 48 او تفسیر روح البیان جلد 10 صفحه نمبر 637. د لسواړو کتابونو دا لیکلي دي چې دا منځ دا یو مستحب عمل دا کول پکار دي او داغه طریقې خودلی دا طریقې دا خودلی دا چې تب د سبای منځ دا به قضا را ګرځي او نیت بداسه کې چې نیت مې وکړه د اخلاص 2 رکعاته فرض قضا منځ گزارم د اول سبا جبیره د هغه منځونو چې ما ادا کړی دي سره د نقصان په دې ازر وخت په دې ازر امام پسې خاص خدای تعالی دغه نیت به کې او دغه چل خودلې د او 2 رکعاتونه دا بالجهر کې او ډک به کې او د ماسپخین منځ دغه دا طریقه خودلی دا هم دغه نیت به کې سره پوګې به وای چې نیت مې وکړه د اخلاصا 3 رکعات فرض قضا منځ گزارم د اول ماسپخین جبیره د هغه منځونو چې ما ادا کړی دي سره د نقصان په دې ازر وخت په دې ازر امام پسې او 3 واړه رکعاتونه وېډا به ډک کې او منځ او سبق په پکې خفیه په پټه باندې به وې ځکه کچا منځ هغه باندې قضا وی خدغه سره به قضا ادا شي او که قضا پینی نو نوافل بو ګرځي په نوافلو کې بسلور واړه رکعات ډک کې نو چې نوافل وګرځي نو رب العالمین بوله د فرض منځ هغه درجات هغه بنورهم بلند کی اوچت بی کی. نورونو د دې منغه څوک نشي خودلې نه په قران کې څوک منغه خودلې شي او نه په حدیث کې څوک منغه خودلې شي. ذکر رب فرمای اقیم الصلاه منځ قائم کړي چې الله فرمای منځ قائم کړي د فقهای کرامو په اقوالو کې د مجتهدین او د مفسرینو په اقوالو کې خدای نه منع کوي، رسول نه منع کوي، تا صحابي نه منع کوي، تابعین نه منع کوي، مفسر نه منع کوي، مجتهد نه منع کوي، محدث نه منع کوي. نو تاسو شي ته په 15 صدۍ کې کم کو جاره پاسې دي چې قضا عمر نشته ولې تاسو ته پته نشته دا مشران پکې ناشتي پدې کې بده مخکو علماء د کلی بو قضا عمر نه کوله تاسو ته یاد نه دي ولی د تن دي یاد. لیکن حضور مبارک فرمایلی دی په اخره زمانہ کې بدا سے خلق راش دا سے خبره بدر تک یا جی ټول مولانو کوله ټولو هغه وی دغه خلق پتیری کی تیرو چې تا ته وی چیرې هغه نه پویدل هغه پتیری کی تیرو وته زما استاغه مقبره د خدای پاک د یو بل نه جدا کی زما او تا رشتہ داری نه کیږي په مر باندې د ما او تا خدای پاک د یو بل نه جدا ولري. ځکه په هغه عقیده باندې بسې چې کما فقهای کرامو ذکر کړي کما عقیده د صحابه کرامو نه را نقل کړي په هغه عقیده باندې بچلن کې نو دې ته بدعت ویل دا جهل دې کم عقلی دا ناپوهه ده او په کوم شی باندې چې اصل موجود وي په شریعت مطهره کې هغه ته څوک بدعت نشي ویلې او د دې اصل موجود د په شریعت مطهره کې حدیث د ترمذی شریف ته د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارکنا د خندق د جنگ په ورځ باندې سلور منځونه قضا شول د مصروفیت د وجنه ماسپخین مازیګر ماخام ماسختن دا سلور منځونه قضا شو او حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د غسلور منځونه په صحیح وخت باندې را ګرځول غوښتل
حضرت بلال رضی الله عنه مبارک ته د اذان او د اقامت حکم او فرمایلو. حضرت بلال رضی الله عنه مبارک اذان کو او د هر مانزه د پاره اقامت شوه. د ماسپخین د مازیګر ماخام ماسوتن څلور اړه منځونه رسول الله مبارک قضا را ګرځولي. قضا ادا کول واجب دي، لیکن دا اصل د دې د پاره دا چې دغه حدیث مبارک ولا اصل دا دې ته بدعت څوک نشي ویلې. د دین علاوه علامہ بدر الدین عینی په خپل کتاب کې عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد 11 صفحه نمبر 441 باندې لیکي وما كان له اصل يدل عليه الشرع فليس ببدعه. چې کوم شیز د پاره داسې اصل وی چې پاغه باندې شریعت مطهره دلالت کوي نو هغه ته څوک بدعت نشي ویلې. نو معلومه دا شوا چې څوک د شپ او د شوبې او د نقصان د وجنه قضا عمری ادا کوي نو دا بدعت نه ده، بلکې د دې د پاره اصل موجود دی چې هغه د ترمذی شریف حدیث مبارک تا حضور مبارک د منځونو قضا په یو ځای باندې را ګرځولې ده. دغه د دې د پاره اصل ده. یو د دې حدیث مبارک نه دا فائدہ معلومه ده د ویډل نه منځ قضا شنو په جمع باندې هغه منځ را ګرځولې شي. او دویمه فائدہ پکې دا ده کوئی انسان دا وای چې دا حضور صلی الله علیه وسلم مبارک او د دنه منځونه څنګه قضا شول، نو پدې کې محدثین علما فائدہ دا بیانای چې پدې کې د امت لپاره تعلیم پروت تا چې زما امتی منځونه نه قضا شنو به پدې ترتیب باندې راو ګرځوا. ټیم در باندې د مازیګر راغې او د ماسپخین منځ نه دی کړي نو اول د ماسپخین منځ راو ګرځاو به ورپسې د مازیګر منځ کا په دغه ترتیب باندې منځ ادا کړ. د دین علاوه فتاوا قاضی خان صفحه نمبر 55 د مذهب مستند او فتاوا ده منلې شوی فتاوا ته څوک ته انکار نشي کوله. اغلی کی وقت فعل كثير من السلف د ډیرو سلف او صالحین نه قضا عمری را نقل ده هغه قضا عمری کړي ده. اوس سلف او صالحین دا څوک دي دا چاته ویلې شي؟ نو د مونږه د مذهب علماو فتح القدیر جلد نمبر 6 صفحه نمبر 486 او فتاوا عالمگیری جلد 3 صفحه نمبر 468 باندې لیکي وې سلف صالحین هغه چاته ویلې شي چې هغه صحابه کرام دي، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او دغه شاګردان دي. وې دغه خلق چې کوم دي دا سلف صالحین دي، وې غي قضا عمری کړي دا او دغه نه را نقل دا نو علم مونږ لم پکار دي چې دا قضا عمری وکړو او د خپل منځونو کمې بشه اگر الله رب العالمین د قضا عمری په دغه فضیلت باندې هغه پورا کی. بلدا چې معترض و اعتراض کوي چې رجی تاسو ول د رمضان مبارک میاش او پدې کې اخیری جمعه ولې خاص کړي، نو هغه مونږ اول د خپل مذهب فتاوا یاد کا د فقهاو چې په اخیری جمعه باندې د رمضان المبارک پدې باندې به ادا کیږي. دا څه فرض واجب نه ده په هر ورځ باندې ته قضا عمری ادا کولای شي په تمام کال کې سیوا د مکروه وختونه، لیکن دا ورځ ول زکه ټاګلې شي دا یو خو د رمضان المبارک فضیلت ته پکې زکه د رمضان المبارک فضیلت په حدیث د ترمذی کې دی. حضرت زهری رحمت رضی الله عنه مبارک وای چې په رمضان مبارک کې یو ځلی سبحان الله وایل او په نور میاشتو کې زر کړه ته سبحان الله وایل وې دا یو کړه ته سبحان الله وایل دا غي نه ډیر افضل او بهتر دی. نو یو فضیلت ول د رمضان مبارک، دویم فضیلت ول د جمعه مبارک ده. په کنز العمال کې روایت ده صحابي وای چې د جمعه مبارک په ورځ باندې یو کرته سبحان الله یا لا اله الا الله ویل په نور ورځ باندې زر کرته زیادت چې کم دیغه ثواب لري، زر چند نه زیاته ثواب لري. دا د جمعه فضیلت ته چې د ورځ له الله ور کړي. د جمعه ورځ دا پټول ورځو کې چې کم دی خاص ته الله ولا پکې فضیلت ور کړي. نو دویم دا فضیلت، دریم فضیلت د اخیری عشره ده د رمضان المبارک د اخیری لزو ورځو د دې ده. حضرت عائشہ مبارکہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مبارک وای چې حضور مبارک وو د رمضان المبارک په اخیری عشره کې په عبادت کې ډیر زیات کوشش کو په نسبت د نور ورځو. په نور ورځو کې عبادت کو خو په دې اخیری عشره کې به ډیر زیات عبادت کو. نو یو ولدا فضیلت ته او بلدا محبوب په خپل باندې فرمای چې د رمضان المبارک په اخیری عشره کې د جهنم نه خلاصې. نو دا فضیلتونه
فقهای کرام را غراغون کړي دي او قضا عمري پکې رايوځي کړي دا چې په دې ورځ باندې او په دې جمعې په اخیری باندې تاسو قضا عمري ادا کړئ او یو مستحب عمل چا باندې زور نشتا چې کینه دا به ادا کې مستحب د شپې تاسو چې کوم منځ کوي تهجد دا مستحب عمل ویلې کې کومه دعا چې تاسو د مانځنه پس غواړئ مستحب عمل دا ویلې کې تاسو جمعه تراشه یو نوافل کوي مستحب عمل دا ویلې کې تپوس نه کو کنه دی وی یره مستحب عمل خو می کوا څه فرض واجب خو نه ده نو تا نه مونږه تپوس کو چې د شپې را پاسې او خوب ځان باندې ګډ وډ کې او تهجد ته ودرېږي دا تهجد ته ولې کې دا خو یو مستحب عمل دی کنه حضور مبارک فرمای حدیث قدسی دی رب العالمین فرمای چې بنده همیشه د پاره ماته په مستحبات باندې رانږدې کیږي نو قضا عمري او مستحب عمل دی نو چې کې الله ته په نږدې شي رب فرمای چې بنده ماته دومره رانږدې شي زو سره مینا شروع کم د سترګه شم چې به په دې لیدل کوي زه د لاس جوړ شم چې دې پینې ول کوي زه د خپل جوړ شم چې به په تلل کوي دا به د ولایت مقام دی د الله ولی چې دغه درجه ته ورسي نو خدای پاک بغیر د مستحباتو نه ورسي د الله ولی چې ولایت درجه ته رسیدا په مستحبات باندې ورسي تاسو خو ته پس پک نظر ګورئ مره مستحب عمل لا کوي نه کو خدا وره چې په جنت کې معنی نه او مقامات دا ګوره په مستحب عمل باندې او بل دا چې اخیری عشره شروع ده په 28 رمضان شریف باندې د شپې په 28 شپې باندې په حرمینو شریفینو کې د تراویح نه پس 10 رکعات منځ ادا کیږي په جمع سره چې پاغه کې پلکاو خلق امام پسې ولاړ وي او دغه منځ ادا کوي الحمدلله مونږه کړی دا او په سپیکر باندې باقاعده دا اعلان کوي قیام الليل اثابکم الله تاسو له الله اجر دیر کی د شپې منځ ادا کیږي یعنی مانځه ته ودرېږي الله بدل اجر دیر دغه شانت اعلان په سپیکر باندې وکي علما فرمای وې د ډیر تحقیق نه پس مونږ په یو کتاب کې دا خبره معلومه نه کا چې د سلف او صالحینو نه دغه 10 رکعات نفل دا پس د تراو ثابت وي هیڅ نه دی کړی هیڅ نه دی کړی څه اصل پینشته ده لیکن دغه باوجود د کعبه مبارک امام او د مدینه منوره امامان دای ادا کوي دا ولی خو یو مستحب عمل ده منځ ده بس ادا کوي د الله عبادت ته بغیر د دین او سره بل دلیل نشته چې الله فرمایي یقیم الصلاه منځ قائم کوي د دین علاوه بل دلیل نه لري او ټیم هم روا ټیم ده نو بدعت وته نشي وایل نو کوڅو کې چې نه دا ثابت دي نو هاذا غز او هاذا میدان د استاد خبره چې بس را میدان ته شه د ایداتوري کرلی مونږه ویلي دی پته بده ولګي چې کوم ځای کې یو حدیث خوخه یو روایت د صحابي خوخه چې هغه دغه منځ ادا کړي نو هغه ته څوک بدعت نه یي ناروا وته څوک نه یي وجه دا چې دغه ټیم روا ټیم ده راګي وتر سبازانه پوري نماز ختن منځ دیو کو بس نوافلو کې لګي چې نوافل نشي کولای د کعبه نه طواف کوه د کعبه طواف نشي کولای تش پکاتو باندې کعبه ته ګوره تا ته الله تعالی دغه اجر درکړي دا د کعبه مبارک خصوصیت ته چې کعبه ته ګوره الله تعالی چې کوم د پاغه باندې اجر درکړي سلور شیزونه داسې دي چې پاغه باندې الله تعالی تش پکاتو باندې بنده ته اجر او ثواب ورکړي لومبي کعبه مبارکه تش پکاتو کې ثواب دویم قران مجید دیتا تش پکاتو کې ثواب دی یو انسان قران مجید نه دی ویل نه ان پڑھا دا جاهل وته ویلش قران مجید ولا نه ورزي رالو جمعه ته قران مجید اوس پڑھ دو او د قران مجید د مخ ته ګوري الله رب العزت ول پدې باندې اجر ورکړي بلسمه صدای دا اخیری زمانہ دا او مفتین پکیم ډیر شوی دي په داسې مفتینو خپل ځان ساتي دا زمونږه فرض دي چې تاسو ته دا خبره بیان دا زما یو کس منتخب نه دی چې یو کس تا وروما چې فلان کې دی او هغه دا خبره کوي من کانه که هر سو کی والله چې په سر کې خکر لګیدل یو د فرعون دا وو کی والله چې عزت نن راریږم زب حق خبره کوم داریدل کولې د ما په دین خبرو کې دي چانه نشته مور او پلار ما په دین کې پریخي دي خپل خپلوان مو په دین کې پری دي ډومبه به حکم دی الله وی ډومبه به د دین خبرای پس دی هغه بچ کم د مخلوق تابعداري نو بعض مفتین پکې نن سبا فتوی ورکړي وې څوک چې په قران مجید نه پويږي تاسو بوري دلی می او دله د قران مجید معنا نه ورزي او د قران مجید وای نو د ته په قران مجید کې څه ثواب نشته ادا کم ځای راغلی په کم کتاب کې راغلی دي حضور مبارک کم ځای فرمایلی
چې چاله د قران مجید معنا نه ورزینو اغلا په قران مجید ویلو کې ثواب نشته. حضور مبارک خو فرمایي د ترمذی شریف حدیث ته عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د حدیث راوی د محبوب فرمایي چې د قران مجید په یو حرف باندې یو نیکی ده او د غیونی کی لس چند ده، یعنی لس نیکین په یو حرف باندې بنده ته ملاویږي. او زدا نه وایم چې الف لام میم دا یو حرف ته، وی الف ځان له حرف ته، لام ځان له حرف ته او میم ځان له حرف ته. او د الف لام میم معنا دیتا حروف مقطعات ویلې شي، ح میم غین سین کاف، کاف ها یا غین صاد، دا حروف مقطعات دي. د دې معنا الله او د رسول نه ما سوا بل چاله نه ورس. نو دغه مفتی نه دا سوال کول غواړي کنه، دا تاسو کول غواړي چې الف لام میم معنا بغیر د الله او د رسول نه پېڅوک نه پويږي. دا د دواړو ترمنځ یو راز ده. صحابه پې نه پويږي، مفسر پې نه پويږي، محدث پې نه پويږي. آیا په الف لام میم باندې دای ته ثواب ملاويږي کنه ملاوي؟ دا حدیث د دې دلیل ده چې څوک په ناظره باندې قران وای رب العالمین په غلهم اجر او ثواب ورکړي. د داسې مختینو نه مونږ خدای پاک وساتي، خپل اولاد د داسې خلکو نه وساتي. والله کده په سباله مړ شو یو والله کده پس دوام وکي. تاسو دا جنازې ګوره، جنازو شي کټواله مړې مې ساروي، الک مړې مې سارونو په کور کې مې ساروا، کور کې د شپږ غنټې د څه د پاره یې خیر چې جنازګاه ته راوړې به مړې مې ساروا. هل غرض او مقصد مې داو کومګه دلیل غواړو دغه خلکو نه. دا کومه ترجمه چې دا مولین کوي د دې اصل دراته په قرون 300 کې وخایي. د دې اصل په بدعت کې پخپل لګیا او بل تا ګوتنی سي چاند را پاسي کوزي ته پتا کې دوی سوړي تا پزان کې سوړي شمار دي دای سراسر په بدعاتو کې لګیا دي. سي روزه د بدعت ته، چله د بدعت ته، شب جمعه د بدعت ته، او دغه شان کال دا د بدعت ته. دا ټول چیزونه بدعت دي. والله کده یو شیز هم دلیل شته، لیکن سوی یا رجی بس یو مستحب عمل لا. نو چې مستحب عمل لا نو خو مونږ هم دا قضا عمري او مستحب عمل ثابتو. ستا دغه مستحب عمل د فقها او کرامو پاکوالو کې اړوشتنه. او الحمدلله زمونږ دا کومه قضا عمري چې دا فقهای کرام چې کوم دي هغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د صحابه کرامو نه ثابتای چې ډیرو سلف او صالحین دا قضا عمري کړی دا. نو غرض او مقصد می دا چې قضا عمري دا یو مستحب عمل لا، زور پچانه شراوړي، نه واجب دا، نه فرض دا، نه سنت دا. کوڅو کې کوي ډیر خیر پکې پروت تا. الله رب العزت بوله ته تمام کال د مانزه هغه کمې به شي هغه په دې قضا عمري باندې الله رب العزت پوره کی چې کوم فقهای کرام بیان کړی دي. نو کوڅو کدا کوي ان شاء الله تعالی د مانزنه پزب مونږه په خپل ادا کو. ډیر خیر او ډیر نعمتونه پکې پراته دي. رب العالمین دې مونږ او تاسو په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کی. بلدا درونو د تانې نه دا لیټر بیګار اغله تمام خلکو اوریدونکو ته دا اطلاع ده. اسی چو سے پخپل چې کوم دا هغه پکې خپل نمبر هم ویر کړی او د تانې نمبر یې ویر کړی چې مونږ تاسو ته ادبن احترامن سوال او منت کو چې د اختر شپې ورځې دي او د اختر په خوشحالۍ سره مناو کوي. د اختر په پردو بچو باندې په پردو مور او پلار باندې غم کوي. ما هوایی فایرینګونه په دې کې مکوي. تب هوایی فایرینګو کې ډزې بو کې لاړ وشي د بل خانه به تخانه کې د بل بال بچ بولګي، خزه بولګي، پلار بولګي، ساروي بولګي، هغه ته نقصان ورکي. نو د ایسچو د تانې د طرف نه هغه وایي چې زمونږ د طرف نه ادبن احترامن د سوال په مینت باندې عوامو ته دا درخواست کو چې دای زمونږ دا خبره اومني، مونږ سره په دې خبره کې شمولیت وکي او زمونږ په دې خبره باندې اقرار وکي. وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سنت کوي الله.